دغه شان نصیحت پیغمبر صلی الله علیه وسلم عاصم ته کړی یې ورته وي دا نصیحت به ذکر کو ډېر فایدهمند نصیحت وی یا عاصم اے عاصمه ما ذئبان عاديان أصابا فريسة غنم أضاعها ربها بأفسد فيها من حب المال والشرف لدينه. اے عاصمة دو شرمخان چې سم وږي شوي یو روایت کې داسې راځي امام احمد امام ترمذي راوړی ما ذئبان جائعان یو دو شرمخان چې څه دي سم وږي دي او دا ته ورپرېږدي د بیزو کنډک ته اضاعها ربها د بیزو دا کنډک د خپل مالک نه ورک شوی دی په اوله کې د ملګري تنبیه درکړه او ښه سخته تنبیه درکړه چې دا موبایل یې بندې کوي نو که نه بندېږي الله دې بندېږي دا نصیحتونه بار بار مزه نه کوي او خوند نه کوي چې سړی په مخه لګي د الله کوري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې کوي د هغه سیرت بیانوي قدر او احترام پکار دی ما لکم لا ترجون لله وقارا ولې د الله قدر نه کوئ دا وړي کوم ته کې موبایل موږ لږ ساعت له نشو سایلنټ کولی مې بندوه سایلنټ یې کړه صامت یې کړه بس د الله نه یره پکار ده مزه نه کوي په مخه سړی ښه عاقلانو ته د نصیحت بار بار کوي نه ده پکار ښه دوه شرمخان دي او څه دي وږي دي او کنډک د مالک نه ورک شوی شپنکۍ نشتي او ته دا دواړه شرمخان ورپرېږدي دې کنډک ته نو دوی به څومره تباهي کوي کوي به که نه به کوي داسې تباهي به کوي چې تپوس یې مه کوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ای عاصمه د دې مال سره د محبت نه دی او د دې شهرت او د دې چې زه ښکاره شم د دې سره د محبت دا دین دومره خرابوي چې دا شرمخان دا بیزي ګړي دومره نشي خرابولی من حب المال والشرف لدينه یاد کړئ دا خبره مال سره محبت د حد نه زیات نور خو طبیعي خبره هر انسان د مال سره محبت کوي خو د حد نه زیات هرس د مال راجمع کول او شمارل هغې او بخل او هرس دا د انسان د دین ته دومره نقصان رسوي چې دومره د دوه شرمخان د ګډو بیزو ته نشي رسولی دا ډېر خوندور نصیحت دی ګورې ډېر خوندور نصیحت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی زم چې دا نصیحت تاسو په دې زړه باندې ولیکئ ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه دي رواية كده ألفاظ نشي هذول ترجمه هذا كي ده مال هرس او ده شرف او ده عزت او ده چی ما ته مقام اوچت ملاو شي او زه مشهور شم ده انسان ده دین تباہ و برباد کوي نو الله دې موږ د دې هرس نه لرې ساتي هم د دې د لاسه خو موږ غافله شوي یو که نه هرس د ډېروالي هرس د څه شي د ډېروالي ځکه الله څه وایي الهاکم التکاثر غافله کړئ تاسو هرس د ډېروالي التکاثر ډېروالي هرس مال ډېر وی بچی ډېر وی ښځې ډېرې وی کورونه ډېر وی جیداد ډېر وی به دقه هرس دی دقه منډه الله وایي دې غافله کړي الهاکم التکاثر او دومره غافله کړي وو حتی زرتم المقابر تر دې چې چېرته لاړئ مقبرو ته لاړئ مقبرو ته څنګه لاړئ یو معنی دا چې مړه شوئ خو هرس هم ختم نه شو
او دویمه معنی دا ده مقبرو ته لاړئ په خپلو لاسونو مړي ښخ کړو په هغو هم خاورې واچولې خو د دنیا هغه هرس بیا هم ستاسو زړونو نه کم نه شو دا هرس د ډېروالي دا کم کوي حدیث کې څه راځي چې یو سړی سحر کي او دی په امن کې صحیح په امن کې او بدني روغي او د دې سره د دغه ورځې خوراکي الله د دنیا د ته راجمع کړې ده او دا موږ کې چا سره نشته موږ کې چا سره نشته خو زموږ دا هرس د ورځې خوراک د ورځې نه د کلونو خلکو راجمع کړی روغ بدن امن و امان او په دې کې یو سړی بیا هم لګی چې نه ما سره نشتي ما سره نشتي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عاصم رضی الله عنه ته ډېر ناشنا نصیحت وکړو